سلام. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشې کولو پروسه پای ته ورسېده. ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د دوی په بند کې اسیر کمانډویان او حکومت د طالبانو پاتې 400 بندیان له 7 تنو پرته ټول خوشې کړل. قطر ته د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي سفر د نامعلومو دلایلو له امله سبا ورځ ته ځنډېدلی دی. ټاکل شوي وه دغه پلاوی نن قطر ته سفر وکړي. ولسمشر غني وایي د پروان د خلکو درد د هېرېدو نه دی. نوموړي زیاته کړې د پروان ولایت ټول سیلاب ځپلو وګړو ته رسېدنه کیږي او د چاریکار ښار د جوړېدو لپاره به یو واضح پلان جوړ او پلی شي. امریکا خپل 3000 سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د دغه هیواد دفاع وزیر ویلي چې تر راتلونکي نومبر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 15000 هم کم کړي. او افغانستان سږکال د 500 میلیون ډالرو په ارزښت انګور او ممیز نړیوالو بازارونو ته وړاندې کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي کوشش کوي چې د صادراتو دغه کچه روان کال ته تر 100 میلیونو ډالرو ورسوي.